السلام علیکم ملګرو اف جی ټي وي ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې تاسو پوهیږئ چې آی پی ایل یعنی انډین پریمیر لیګ د نړۍ د غټو لیګونو څخه یو دی او د کرکټ خو تر ټولو لوی لیګ دی. د دې لوبو لومړی شروع په 2008 کې لالت مودي او بي سی سی آی کړې وه او د لومړي کال ګټونکې لوبډله راجستان رویالز وه. په آی پی ایل کې تر اوسه 15 لوبډلو برخه اخیستې چې 15 ټیمونه اوس د دې ټورنمنټ حصه نه دي او 2 ټیمونه سږ کال د لومړي ځل لپاره لوبې کوي چې پکې لکنو سوپر جاینټس او ګجرات ټایټنز دي. که خبر وکړو د آی پی ایل ټیمونو د مشرانو، زیاتره خلک بیا نیتا امباني، پریټي زنټا او شاهرخ خان نه بغیر نور څوک نه پیژني. نو نن په دې ویډیو کې زه د آی پی ایل د ټیمونو مشرانو په اړه معلومات درکوم. د ویډیو شروع کولو نه مخکې که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو درسره سبسکرایب یې کړئ. نمبر 1 چنای سوپر کنګ. د چنای سوپر کنګ مشر چنای سوپر کنګ لیمیټډ کرکټ په نوم یوه کمپنۍ ده چې د دې کمپنۍ مشرتوب د انډیا سیمنټ لیمیټډ په غاړه ده چې د آی پی ایل شروع نه تر اوسه دغه د چنای سوپر کنګ لوبډلې مشري په غاړه لري او اوس د دې کمپنۍ مشر ایم ډي ان شرینیواس دی. ایم ډي ان شرینیواس د آی سی سی او بي سی سی آی مشر هم پاتې شوی دی او د دې لپاره د چنای سوپر کنګ مدیریت هم په غاړه لري. دوهم نمبر ممبئی انډین. د ممبئی انډین لوبډلې مشري د 2008 څخه د مکیش امباني د کمپنۍ ریلاینس انډسټري لیمیټډ په غاړه ده. کله چې په 2008 کې د آی پی ایل ټیمونه جوړېدل نو د مکیش امباني دا لوبډله په 821 کروړه یې اخیستې وه او د دې سره دا د آی پی ایل تر ټولو قیمت بیه لوبډله شوه. د دې لوبډلې هر څه مکیش امباني مېرمنې او زوی یې په غاړه لري. نمبر 3 کلکته نایټ رایډرز. د دې لوبډلې مشري یو نه بلکې 2 کمپنیو په غاړه ده. د دې لوبډلې اوله مشري د شاهرخ خان د کمپنۍ په غاړه وه. دا کمپنۍ د دې 55% مشري په غاړه لري او د دې بله مشري د مهتا ګروپ کمپنۍ سره ده چې د 45% برخې مشري په غاړه لري. نمبر 4 رویال چیلنجر بنګلور. د دې لوبډلې مشرتوب اوس د یونایټډ سپیرټس لیمیټډ د کمپنۍ په غاړه ده چې د دې کمپنۍ مشر آنند کریبالو دی. په 2008 کال کې دا لوبډله په 819 کروړه اخیستې وه او دا د آی پی ایل دوهمه قیمتي لوبډله شوه. نمبر 5 لکنو سوپر جاینټس. ملګرو د دې کال د نویو لوبډلو څخه یوه لکنو سوپر جاینټس ده. د دې لوبډلې مشرتوب د آر پی ایس جي ګروپ سره ده چې مخکې هم په آی پی ایل کې برخه اخیستې وه چې په 2014 کې و چې د هغې لوبډلې نوم رایزنګ پونی جاینټس و چې په 2014 کې کپټان ایم ایس ډوني و. په 2019 کې کپټان سټیو سمیت او د اوسنۍ لوبډلې کپټاني یې کے ایل راهول کوي. نمبر 6 ګجرات ټایټنز. د دې کال بله نوې لوبډله ګجرات ټایټنز ده او د دې مشرتوب د سی وي سی کیپیټلز پارټنرز سره ده. ګجرات ټایټنز استازیتوب کوي. د دې لوبډلې کپټان هاردیک پانډیا دی. نمبر 7 دلی کیپیټل. د دې لوبډلې مشري هم د 2 کمپنیو سره ده چې جی ایس ډبلیو ګروپ او جی ایم آر ګروپ نومیږي. دا دواړه کمپنیان شروع نه یو ځای نه وي. په 2008 کې جی ایم آر ګروپ یوازې دا لوبډله اخیستې وه چې د دې کمپنۍ مشرتوب د 2008 نه تر 2019 پورې و چې اوس دواړه سره یو ځای شوي دي. نمبر 8 راجستان رویالز. د دې لوبډلې 15 مشران دي چې د دې لوبډلې لومړی او لوی مشر د ټیکو لیمیټډ کمپنۍ ده. مشر یې امیشا نومیږي چې دا د دې لوبډلې 4.2% مشري په غاړه لري او دوهم یې منوج بډال دی. دا 2.4% مشري په غاړه لري او دوهم مشر یې امریکایي سوداګر لیچلن موردیب دی چې 11.1% مشري په غاړه لري او څلورم مشر یې یو بل سوداګر ریان دی چې 8.1% مشري په غاړه لري او پنځم مشر یې د اسټرالیا زوړ لوبغاړی شین وارم و چې اوس مړ شوی دی. د 3% مشري په غاړه درلوده. نمبر 9 پنجاب کنګز. یو نه بلکې 4 مالکان لري. د دې لوبډلې تر ټولو لوی او لومړی مشر یې موهت ور نام دی. 4 کال وړاندې د دې لوبډلې مشر د 2008 په 11 کې د آی پی ایل د 2 لوبډلو
او بله یې مشره یې سوداګره ده چې نیس واډیا نومیږي چې دا هم 3% مشري په غاړه لري. او درېیمه مشره چې د هغه د فلمونو مشهوره اداکاره پریټي زنټه ده چې دا هم 3% مشرتوب په غاړه لري. او څلورم مشر کرن پاول ده چې 8% مشري په غاړه لري. نمبر 10 سنرایزر حیدرآباد. اوس مهال د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې مشري کلانتي مارن سره ده. دغه د دې لوبډلې یوازینی مالک دی. ویډیو تر دې ځایه او تر بیا د خدای په امان. که د دې ویډیو دومه برخه غواړئ او د دې لوبډلو قیمتونه څومره دي غواړئ نو بله ویډیو به درته جوړه کړم په کمنټ کې ضرور ووایئ او که وشي زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.